یو ګلو یوې بلو او یو بل ورسره خوا کې و ازغو باندې مې تله و د ململ دپاره لاړم د خیال بلې دنیا له یو غزل دپاره لاړم. ډېر ښه ده، ډېر ښکلی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. نن راغلی یم صوابۍ علاقې جلسې کلي ته. دلته کې یو شاعر دی چې شاعري خو کوي، کلونو راسې لګیا دی، خو تر اوسه پورې په سکرین نه دی راغلی. او زمونږ به کوشش دا و اکثر مونږ مرکو کې چې داسې شاعران به مو راوچتول چې هغه د ټي وي ریډیو نه او نور داسې سوشل میډیا پلیټفارمونه لرې وي. نو په ډېره موده پس مو داسې شاعر بیا وموندو. دی ډېر وخت نه رابطه کړې وه، خو نن قسمت شو رالو. دی سره کېناستو، ګپ شپ به ورسره لګو، ګورو به د دې شاعري به تاسو ته وړاندې کوو. راځئ چې ملو شو ورسره. استاد جي څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ خیر دی الحمدلله، بس ښه د الله فضل دی. زمونږ دا پیج چې کوم نوي ملګري دي نو غواړم چې هغوی سره خپله پیژنګلو وکړې. بس زما حسین اکبر نوم دی، جلسې کلي ضلع صوابۍ سره تعلق لرم او دلته کې بس ژوند کوو. کاکا خیل میا یم جي، بس دلته خپل ژوند کوو او شعر و شاعرۍ سره مې شوق دی او بس دې سره لګیا یو، خپل محنت مشقت کوو او بس دغه حساب دی. دا راته وایه استاد جي، د شاعرۍ طرف ته څنګه راغلی؟ څومره وخت شو چې شاعري کې او صدا شکې کیسه وه که نه؟ څه وجه وه چې ته راغلی او شاعري دې چالو کړه؟ نو سوال خو د ډېر ګران وکړو دې حساب حوالې سره چې جواب یې ګران دی که نه، دی کې بعضې پټې خبرې چې دی نو څرګندې شي. اشارتن ورته وایي. نو چې اشارتن دی چې خلاصې وګوري، جړې وګوري، نو هر یو عاشق چې دی دا شاعر نشي جوړېدی، خو هر یو شاعر به عاشق خامخا وي. دا یې خلاصه ده. نو ته عاشق وې ولې که شاعر وې؟ یاره بس په دې حوالې سره خو بعضې ټایم د زړه هغه عشق ماده ده، هغه الله پاک په خپل قدرت زړه کې واچوي که نه، د چا اختیار کې نه. بیا دا شعر و شاعري دا هم الهامي څیز دی، نو دا هم خپل اختیار کې نه. بلکل. نو دغه حساب دی. ستاسو خبره صحیح ده چې بعضې عاشق وي هغه په عاشقۍ کې شاعر شي. خیر دغه ټاپک نه چیړو، ستاسو پرسنل لایف کې ګوتې نه وخو. ستاسو کتونکي په تمه دي شعرونه را سره شریک کړي. دا خو شعر یو غزل دی، موږ خو ډېر ساده لفظونه لیکو. هغې لفظ دی دانا په محبت کې ځان بهلول که بیا به ځو، دانا په محبت کې ځان بهلول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. نه یادېږي دا د کتابونو ظاهري ګلا، نه یادېږي دا د کتابونو ظاهري ګلا، ډک د نصیحت نه د کچکول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. دلته صادقان خلک د یو څیز نه یاریږي نه، دلته صادقان خلک د یو څیز نه یاریږي نه، اول د رقیبانو کډې ګول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. دا بیا وایه. دلته صادقان خلک، دلته صادقان خلک د یو څیز نه یاریږي نه، اول د رقیبانو کډې ګول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. چې څوک دې په شعرونو اعتراض کولی نشي بیا، چې څوک دې په شعرونو اعتراض کولی نشي بیا، ردیف دې کاپیه کې ورله شپول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. حسین جلسي والا اوس دا دوه سترګې څلور دی کا، اخیری شعر دی. حسین جلسي والا اوس دا دوه سترګې څلور دی کا، هر سړی په سترګو باندې تول که بیا به ځو، څو ټکي د وفا پکې راټول که بیا به ځو. ډېر ښه، ډېر ښکلی. مخکې را سره هم څه شریک کړي، ډېره مزه یې کړي. بس دا یو غزل دی، د دې لفظونه هم ساده دي. بیا مې د زړګي په پرهرونو راته ولګو، بیا مې د زړګي په پرهرونو راته ولګو، رقیبه لږه مالګه په زخمونو راته ولګو، او درد د محبت په مې لږ دې سره سیوا اوسي،
او درد د محبت په ملک دې سره سیوا اوسي اور مې د جانان په تصویرونو راته ولګو رقیبه لږه مالګه په زخمونو راته ولګو دا ګل قدر لخکاری ما د زړه وینې ورکړي دي دا یعنی په سختیا چې رقیب لاوی کنه دا ګل قدر لخکاری ما د زړه وینې ورکړي دي ته نرشه یو ګلاب خو په کلونو راته ولګو رقیبه لږه مالګه په زخمونو راته ولګو طبیبه دا مرض مې په تریاک باندې کمیږي نه طبیبه دا مرض مې په تریاک باندې کمیږي نه د صبر یو پټی په پیوندونو راته ولګو رقیبه لږه مالګه په زخمونو راته ولګو ته څه وایې حسین جلسیوال نه رسي په شعر باندې ته څه وایې حسین جلسیوال نه رسي په شعر باندې ځکه نه ردیف په دې شعرونو راته ولګو رقیبه لږه مالګه په زخمونو راته ولګو ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر درانه لفظونه یې راټول کړي دي چې په یو جمله کې د دې هغه لویه فلسفه پرته ده په دې به عاشقان پوهېږي نور هم را سره شریک کړي دا یو غزل دی یو ګل مې درله راوړو ستا وربل دپاره لاړم د خیال بلې دنیا له یو غزل دپاره لاړم د عقل پاس کې ناستم د سوچ منډه مې ورکا د عقل پاس کې ناستم د سوچ منډه مې ورکا د فکر په لوشو کې یو عمل دپاره لاړم د خیال بلې دنیا له یو غزل دپاره لاړم یو ګلو یوې بلو او یو بل ورسره خوا کې و درې شول که نه یو ګلو یوې بلو او یو بل ورسره خوا کې و ازغو باندې مې تلو د ململ دپاره لاړم د خیال بلې دنیا له یو غزل دپاره لاړم تر اوسه جلسیوال حسین د مینې صبر نه شومه تر اوسه جلسیوال حسین د مینې صبر نه شومه زه بیا په محبت کې د اجل دپاره لاړم د خیال بلې دنیا له یو غزل دپاره لاړم ډېر ښه ډېر ښکلی دا راته وایه استاد جي په مشاعرو کې مو چېرته شرکت کړی دی نه بس لا بړمه خو په هغې کې مونږ شرکت داسې چې وخت په میلاو نه شو یا هغې کې به خلک داسې دغه و چې چا به توجه مو نه که او نوم به مو نه لیکلی شو او بیا به د تماشګیرو په شان واورېدل وخت په وخت ضایع شو او مایوسۍ سره به مخ شو واپس پرالو ډېره د افسوس خبره ده چې دا کم غټ شاعران دي دوی ته پکار دي چې داسې نوي کسان رامخکې کي سپورټ کي دا ملګری څو ځله مشاعرو ته تللی دی په دې جهانګیري علاقه کې په دې ثوابي علاقه کې دې جلسې مانډکې دې علاقو کې خو مایوسه راغلی دی چا یې تپوس هم نه دی کړی چا یې نوم هم نه دی لیکلی نو د دغه چې کوم تاثرات و هغه د مونږ د مخکې بیان کړي زړه یې مات شوی دی خو مونږ رالو مونږ ورته تسلي ورکړه نور اخیری را سره یو غزل شریک کې بیا به دا پروګرام راټولو صحیح دی جی دا یو غزل دی کله کله عقل پکې ملا غزل تکیدي کله کله عقل پکې ملا غزل تکیدي شاعر د سوچ نه پس یو ښکلا غزل تکیدي راپاسې شاعرانو بس ته نور څه ورته ولیکې راپاسې شاعرانو بس ته نور څه ورته ولیکې نامه به د مجنون او یا لیلا غزل تکیدي شاعر د سوچ نه پس یو ښکلا غزل تکیدي او ما په چل هنر ته نازیبا لفظونه لرې کو او ما په چل هنر ته نازیبا لفظونه لرې کو وکه په کلاره مې مولا غزل تکیدي شاعر د سوچ نه پس یو ښکلا غزل تکیدي هغو له محبت کې بیا د شعر لیکل ثواب دی هغو له محبت کې بیا د شعر لیکل ثواب دی غزل کې چې د علم څوک رڼا غزل تکیدي هغو له محبت کې بیا د شعر لیکل ثواب دی غزل کې چې د علم څوک رڼا غزل تکیدي شاعر د سوچ نه پس یو ښکلا غزل تکیدي آخري شعر دی ملګری جلسیوال حسین ته بعضې وخت حیرانه شي ملګری جلسیوال حسین ته بعضې وخت حیرانه شي شعرونه عجیبه غوندې چې لا غزل تکیدي شاعر د سوچ نه پس یو ښکلا غزل تکیدي ډېر ښه ډېر ښکلی
حسین اکبر صاحب ډېره مزه یې کړې خو ټایم سیوا کېږي دا پروګرام به راټول کړو اخره کې څه پیغام ورکړئ چې کوم کتونکي تاسو ګوري بس کتونکي خو دا دي چې اول زه ستاسو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې مصروفیاتو کې دومره وخت وباسلو او رالی مونږ سره نو ستاسو ډېره مننه او چې زندگی او کتونکو اوریدونکو لا بس زه دا پیغام ورکوم چې چته مینو الله د ښاد او آباد ساتي او بس مینه محبت او اتفاق دې کې ژوند تېرول پکاري او دا دې زموږ د ټولو الله نصیب کړي آمین نو ګرانو کتونکو استاد جي ډېر ښکلي شعرونه ووایي دې سپورټ کې کوشش وکړئ د دا ویډیو مخکې شیر کې دته ډاډګیرنه ورکړئ ځکه چې دې مایوسه شویو ډېرو مشاعرونه دغه شانتې راغلی په دې به شاعران ملګري پوهېږي چې کله یو انسان لاړ شي ځان سره کاپیان یوسي او د یو مشاعرې نه هغه مایوسه راځي نو ډېر د خفګان ټایم وي هغه بیا وایي چې زه اوس دا کاپیانې به ورپسې کړم دا خپله شاعري وسوځم خو مجبوراً داسې هم نشي کولی نو دې سپورټ کې او دا ویډیو مخکې شیر کې په دې سره موږ ته راکړي اجازت د الله په امان